څلورم، د شپو او ورځو په بدلیدو یا تګ راتګ کې د الله تعالی آیاتونه دي. د آیات یوه معنا معجزه ده. اصل کې خبره دا ده چې موږ د معجزو سره عادت شوي یو. موږ ګورو چې د شپې پسې ورځ او د ورځ پسې شپه راځي، مګر په دې مو کله فکر کړی دی چې څنګه ورځ په شپه او شپه په ورځ بدلیږي؟ که فکر پې وکئ او ځان پې پوی کئ نو وبه ګورئ چې دا د خالق د وجود څومره لوی ثبوت او نشانی ده او څومره لویه معجزه ده. نو راځئ چې وګورو چې څنګه شپه په ورځ او ورځ په شپه بدلیږي. د دې دپاره چې کوم سیستم کار کوي، سولر سیستم یا شمسي نظام ورته وایي. د دې سیستم نقشه داسې ده چې الله تعالی په سپیس یا فضا کې لمر او ځمکه یو د بل نه د 93 میلیون مایلز په فاصله لرې موقعیت ورکړی دی، او ځمکه داسې ډیزاین او جوړه شوې ده چې په 4 ساعتو کې یو ځل د خپل محور په خوا او شا د 1000 مایلو په یو ساعت کې سپیډ سره ګرځي. د لمر ډیزاین او جوړښت داسې شوی دی چې حجم یا لویوالی یې د ځمکې نه 14 لکه کرته زیات دی، او په یو سیکنډ کې یا په یوه ثانیه کې پکې د 500 میلیونو اټوم بمونو د انفجار په اندازه انرژي تولیدیږي، کوم چې امریکا په جاپان کې په یوریشیمیا استعمال کړی وو. او د مرکز یا انر کور د حرارت درجه 20 میلیون درجې سانتیګریډ او د سطحې د حرارت درجه یعنی د لمر د سطحې د حرارت درجه 6000 درجې سانتیګریډ ده. او دا دومره دقیقه او حساسه محاسبه ده که فرضاً د لمر د داخلي انفجار د انرژي اندازه د 500 میلیون اټوم بمونو نه زیاته او یا کمه شي، او یا د داخلي حرارت اندازه د 20 میلیونه درجو نه او د سطحي حرارت اندازه د 6000 درجو سانتیګریډ نه کمه یا زیاته شي، نو بیا به په ځمکه کې یا د ډېرې یخنۍ نه او یا د ډېرې ګرمۍ نه ژوند د منځه ځي. لږ مخکې ذکر شو چې ځمکه د محور په شا او خوا په 4 ساعتو کې یو ځل ګرځي. نو د ځمکې د کرې یا سیارې هغه طرف چې د لمر خواته وي او د لمر وړانګې یا د لمر شعاع پې لګیږي هلته ورځ، او هغه طرف چې د لمر وړانګې یا رڼا پې نه لګیږي هلته تیاره وي. یعنی ځمکه ګرځي، هره برخه یې چې لمر ته مخامخ کیږي هلته ورځ راځي، او هره برخه یې چې د لمر نه چپیږي یا پټیږي هلته شپه راځي. ساینس صرف دومره وایي چې دغسې کیږي، مګر دا نه وایي چې څنګه کیږي، ولې کیږي، په خپله کیږي او که څوک یې کوي. مثلا ساینس وایي چې د لمر او د ځمکې ترمنځ فاصله ډیره صحیح فاصله ده، ځکه که د دې نه لږه کمه او یا زیاته شي نو بیا په ځمکه کې ژوند د منځه ځي. خو
ساينس دا نه وایي چې آیا لمر او ځمکې په خپلو کې مشوره کړې وه چې ستا دا موقعیت شو او زما دا؟ یعنی لمر او ځمکې په خپله دا فاصله تعیین کړې وه او بیا دا څنګه اندازه شوې وه چې 93 میلیون مایلز فاصله یا لرېوالی ضرور دی تر څو چې د لمر د سطحې حرارت د 6,000 درجو نه 20-40 درجو ته یا داسې اندازې ته راټیټ شي کم چې په ځمکه کې د ژوند د بقا دپاره ضرور دی. ساینس دا وایي چې په لمر کې هایدروجن په هیلیوم بدلیږي او په 1 سکند کې د 500 میلیون اټوم بمونو په اندازه انرژي تولیدیږي. خو دا نه وایي چې دا دومره په صحیح اندازه هایدروجن څنګه ځای په ځای شوی دی او څنګه او ولې په هیلیم اوړي او څنګه او ولې دومره دقیق کنټرولیږي چې په سکند کې باید د 500 میلیونو اټوم بمونو نه زیاته او کمه انرژي جوړه نشي تر څو چې مرکزي حرارت د 20 میلیون درجو او د سطح حرارت د 6,000 درجو نه زیات او کم نشي او که زیات او کم شي نو په ځمکه کې به ژوند د منځه لاړ شي. ساینس دا وایي چې ځمکه په 1 ساعت کې د 1000 مایلز په سپیډ سره په 4 ساعتو کې یو ځل په خپل محور ګرځي، مګر دا نه وایي چې څنګه ګرځي، ولې ګرځي، په خپله ګرځي او که څوک یې ګرځوي، ځکه چې نه چا لیدلي او نه چا تجربه کړي چې په غیر د انجن، فیولو او ډرایور نه دی موټر یا بل کوم شی حرکت وکړي. نو بیا دا دومره لویه سیاره یا کره یا پلانټ څنګه په غیر د انجن نه، په غیر د فیولو نه او په غیر د ډرایور نه 1000 مایلز پر اور سپیډ سره حرکت کوي او د میلیاردونو کلونو نه راهیسې په همدې یو سپیډ کې روانه ده، نه کمیږي او نه زیاتیږي. یعنی سپیډ نه کمیږي او نه زیاتیږي، نه د مدار یا لارې نه بې لارې کیږي، نه یې فیول ختمیږي، نه یې فرضي خرابیږي. آیا دا هر څه په خپله شوي؟ آیا د لمر او ځمکې ډیزاین او جوړېدل په خپله شوي دي او په خپله کنټرول او چلیږي؟ آیا د ځمکې او د لمر ترمنځ فاصله په خپله تعیین او کنټرولیږي؟ حقیقت خو دا دی چې هر شی چغې وهي، د حال په ژبه وایي چې زه خالق لرم. لمر او ځمکه او د دواړو ترمنځ فاصله یا دا ټول سولر سیستم د یو ډیزاین په اساس جوړ شوی دی او ډیر قوي قوانین پکې موجود دي چې د ډیزاین او قانون وجود د ډیزاینر، قانوندان او خالق یا کریئیټر د وجود ثبوت دی، ځکه چې قانون په غیر د قانوندان او ډیزاین په غیر د ډیزاینر نه ناممکن دی. فلهذا لمر، ځمکه او ټول کائنات خالق یا کریئیټر لري چې الله تعالی دی، رب العالمین دی، د ټولو کائناتو پیدا کوونکی او رب دی. خو که اوس هم څوک د الله تعالی د وجود نه انکار کوي، دا خو صرف ضد دی.
ما ته چا یو نقل کولو چې په کابل کې د یو ملګري سره په موټر کې ناست وم، پولیس ودرولو. پولیس زما د ملګري نه لایسنس وغوښتلو. ملګري مې ورته وویلې چې موټر مې خپل دی. پولیس بیا ورته وویلې چې لایسنس راکا. ملګري مې بیا ورته جواب ورکو چې په نغدو مې اخیستی دی. پولیس بیا ورته وویلې چې لایسنس غواړم، لایسنس راکا. ملګري مې ورته بیا جواب ورکو چې ټولې پیسې مې ورکړي دي. نو ما مې ملګري ته وویلې چې سر دې خلاص کا، پولیس درنه لایسنس غواړي. ملګري مې په جواب کې راته وویلې چې سر مې خلاص دی خو په خپله نه خلاصوم. نو تاسو یقین وکئ چې دا ملحدین ښه په دې پوهیږي چې کائنات خالق لري، خو خپل سر په خپله نه خلاصوي. وما علینا الا البلاغ المبین. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.